د شهزادګۍ ناول درېیمه برخه. اسمان برګ و. د پرون په څیر شفق نه تر سترګو کېده. د باران د اورښت زیات امکان و. سړه هوا لګېده. خپله کورتۍ مې پر ځان کړه. د مغازې نه بهر راووتم. ودرېدم. ډېرې یخنۍ مې پوزه او غوږونه سره اړولي وو. یوه شېبه مې د مغازې شاوخوا چاپېریال ټول تر نظر تېر کړ. په ذهن او زړه کې مې خپله شهزادګۍ رامخته شوه. د نن ټولو خبرو یې زما ذهن کې انګازې جوړې کړې. د خیال په تصور کې د ګرګوتي ویښتانو په ټال کې زنګېدم. اسمان کې برېښنا خپلو څړیکو ته زور ورکړ او اوازونه یې شروع کړل. مغازې ته راننوتم. یاسر په خپل چوکۍ ناست و. سترګې یې لګېدلې تلویزیون کې ګنډلې وې. کورتۍ مې وویسته. په دیواله کې راځړېدلې کوډبند کې مې راځوړنده کړه. وخت ډېر ژر ووت. ماسخوتن شو. یاسر ته مې وویل ما او تا نن د بهر خوړلو سره ویلي وو. هغه له ځایه راپورته شو. ویل زه تیار یم. مسک شوم. لاړم. خپل لباس مې راپتن کړ. د شپې کارکوونکي هم راغلي وو. له هغوی مو اجازه واخیسته او بهر راووتو. باران ښه زور سره خپلې پاکې او سپېڅلې اوبه ځمکې ته راغورځولې. د برمنګم ښار ټول ښارونه ګروپونو ښایسته کړي وو. ټکسي ته مې لاس ورکړ. راغله. دواړه وروختو. د لږ ځنډ وروسته ترې د رستورانت مخې ته ښکته شو. رستورانت ټول ښایسته او رنګارنګ ګروپونو روښانه کړی و. دې رستورانت ته به زیاتره کورنۍ راتللې او ماښامنۍ به یې خوړله. یاسر کېناست. زه ورته مخامخ په بله چوکۍ کې کېناستم. د رستورانت شاګرد راغی. خواړه مو ورته وویل او نور لاړل. ما او یاسر سره په خبرو بوخت وو چې ما ته د مخامخ میز نه زنانه پاڅېدې. 4 نجونې، یوه په عمر پخه ښځه او بله بوډۍ وه. زما سترګې هغوی کې ښخې شوې. حیران شوم. هغه خو هماغه وه د کومې په اړه چې زه د سوچونو نړۍ ته ښکته کېدم. هغوی له دروازې بهر ووتل. په اوترۍ له ځایه پورته شوم. یاسر وویل ولې خیر خو به وي؟ مخ مې بیرته یاسر ته کړ. مسک شم. ومې ویل بهر یو زنګ وهم. په منډه بهر راووتم. ټول سړک مې تر نظر تیر کړ خو هغوی مې تر سترګو نه شو. بیرته ناهیلي رستورانت ته راننوتم. ماښامنۍ مو وخوړه او له رستورانت نه د کور پر لور لاړو. 9:30 بجې وې چې کور ته ورسېدو. یاسر دروازه خلاصه کړه. ننوتو. هغه ځان ته تلویزیون روښانه کړ او زه د خوب خونې ته لاړم. پر چپرکټ وغځېدم. خو بیا د خپلې شهزادګۍ یادونو په خپل غېږ کې واخیستم. تر ډېره په څنګ اوښتم راوښتم. یو وخت ګورم چې یاسر مې سر ته ولاړ دی. په لاس کې یې د اوبو ګیلاس نیولی او زما په مخ دانه دانه اوبه راشین دي. غوسه راغله خو زما د سترګو په غړولو سره سم له خونې ووت. راپورته شوم. سترګې مې وموښلې. له میزه مې موبایل راواخیست. ساعت ته مې وکتل. 9 بجې وې. لمونځ هم قضا شوی و. له ځایه راولاړ شوم. تشناب ته لاړم. مخ او لاسونه مې ومینځل. په هنداره کې مې ځان ته وکتل او راووتم. یاسر سهارنۍ تیاره کړې وه. ومو خوړه او د لږ ځنډ وروسته مغازې ته روان شو. څه کم 11 بجې وې. د مغازې ټلیفون ته زنګ راغی. یاسر لرې و او زه د ټلیفون سره نږدې وم. هغه راغږ کړ. ټلیفون ته ځواب ورکړه. پرته د څه ویلو مې ځواب ورکړ. هلو. ښځینه آشنا آواز راغی. زما په اند دلته یو افغان کار کوي. مسک شو. د هغې د غږ په اورېدو خوښ شو. یاسر ته مې سترګې واړولې. په خپل کار بوخت و. ومې ویل ګمان نه کړم که تاسو دې ځای غلط کړی وي. نرۍ خندا یې وکړه. ما هم ګمان نه کاوه چې زه به ځای غلط کړم. ومې خندل. ښه وایه که نه؟ زه تاسو لپاره څه کولی شم؟ غلې وه. وروسته یې وویل د تیر په څیر مو بیا هماغه څه پکار دي خو دا ځل دې پام وي چې بیا ونه غورځي. د هغې دې خبرې بیا وخندولم. د یاسر زما په لور پام شو. د لاس په اشاره یې وپوښتل څوک دي؟ اوږې مې پورته واچولې. سر مې د نه پېژنم په بڼه وښوراوه. د هغه پام بیرته خپل کار ته شو. ومې ویل دا ځل به نه غورځم. غوږۍ مې کېښوده. له ځایه پورته شوم او په بیړه مغازې ته ورننوتم. یوه غټه پیزا مې برابره کړه او د دروازې پر لور روان شوم.
یاسر په داسې حال کې چې ما دروازه خلاصوله راغږ کړ. پوښتلی شم صاحبه چې چېرته روان یې؟ هغه ته مې مخ کړ. ومې ویل په 2 دقیقو کې بیرته راځم. پرته د څه ویلو یې په لاس د تللو اجازه وکړه. بهر راووتم. موټر سایکل مې چالان کړ. د لږ ځنډ وروسته ترې د هغې د کور مخې ته ښکته شوم. موټر سایکل مې د ودانۍ تر څنګ غټې ونې لاندې ودراوه. پیزا مې په موټر سایکل کېښوده او په دواړو لاسونو مې ویښته سره سم کړل. بیرته مې راواخیسته. د دروازې خواته ورلنډ شوم. د زنګ تڼۍ مې کېکاږله. ما د 2م ځل تڼۍ کېکاږلو لپاره لاس ور اوږد کړ چې دروازه خلاصه شوه. شهزادګۍ وه. دا ځل یې ویښته د تیر په څېر ګدګوتي نه وو، سیده پراته وو. زما په لیدو مسکی شوه. زه یې سترګو ته ځیر وم. خپل تصویر مې پکې کاته. لار یې راته خوشې کړه او ویې ویل مهرباني وکړئ دننه راشئ. مسک شوم. پرته د څه ویلو دننه شوم. خپله هم راپسې راننوته. دروازه یې ورپورې کړه. ولاړ وم. سترګې مې بوډۍ کې ګنډلې وې. د هغې پښې یو وړوکی هلک چې ښایي عمر به یې 10-12 کالو شاوخوا و زور کبلې. بوډۍ زما په لیدو مسکی شوه. ښه راغلاست یې راته ووایه. وروسته یې راته د لاس په اشاره چوکۍ کې د کېناستلو وویل. د څو ثانیو وروسته مې لاس کې پلاستیک باندې سترګې ولګېدې. په حیرانتیا مې د هغې پر لور مخ کړ. ومې ویل دا درواخلئ، پام مې نه و. په مخ کې د خوښۍ مسکا خپره شوه. راغله، پلاستیک یې واخیست او ویې ویل ځینې وخت د انسان یو څه ته هیڅ پام نه وي، حال دا چې هغه به د همدې لپاره ځان ستړی کوي. همدا خبره یې وکړه. نوره پر مخامخ خونې ورننوته. د سپین سرې بوډۍ سره مې ډېرې غورې وکړې. هغه زما د شهزادګۍ نیا وه. د خپل زوی او د شهزادګۍ د پلار په اړه یې راته کیسه کوله. ویل یې 1 کال مخکې مې زوی او وراره وطن ته لاړل. هلته زما د بل لمسي چې افغانستان کې اوسېږي واده و. په 3مه ورځ راته زنګ ووهل شو چې زوی مې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی. موږ ورته ډېر انتظار وکړ چې راخلاص بشي، خو د بوډۍ سترګې له اوښکو ډکې شوې. زیاته یې کړه. د 15 ورځې بند وروسته یې د هغه مړی زموږ کلي کې اچولی و. سترګو کې یې اوښکې نورې هم زیاتې شوې او ویې ویل زما زوی بې ضرره انسان و. 5 وخته لمونځ به یې دلته هم په جومات کې کاوه، خو هغوی بې ګناه انسان ته سزا ورکړه. خدای دې ورسره پوه شي. د بوډۍ سترګو کې اوښکې وځلېدې. زما هم طبیعت خراب شو. غلې وه. د لږ ځنډ وروسته هغه له خونې راووته. 1 ګیلاس اوبه یې راکړې. ومې څښلې او له ځایه پورته شوم. زه به نور لاړ شم. ګیلاس مې هغې ته ورکړ. سترګې یې ما کې ګنډلې وې. د بوډۍ نه مې اجازه واخیسته او د بهر وتلو پر لور روان شوم. هغه هم زما تر شا را روانه وه. دروازه مې خلاصه کړه. راووتم. له ما سره هغه هم سمه راووته. تش ګیلاس یې اوس هم په لاس کې نیولی و. اوږدې ابي رنګه جامې یې پر تن وې. سمه شهزادګۍ ښکارېده. مخ ته یې ځیر وم. 1 شېبه مو د سترګو جنګ سره وکړ. د هغې په لیدو مې د کلي د استاد هغه خبره رایاده شوه چې ویل به یې د مینې خبره یوازې دومره ده چې کله د انسان په نظر یو مخ ولګېږي او زړه ته یې کوز شي، نو د هغه کړه وړه بدل شي. کړه وړه څه چې ټول کائنات هم ورته بدل ښکاري. د ظاهر او باطن نړۍ هم بدل شي. د هغې په لیدو زما حواسو بدلون کړی و. زه بالکل بدل شوی وم. اوس د الله په ټولو کائناتو کې ماته د هغې تصویر ښکارېده. اوس هم هماغسې ولاړه وه لکه کوم استاد چې شاګرد ودرولی وي او د خورېدا نه یې منع کړی وي. خو توپیر دا و چې استاد سره به شاګرد سترګې نشوې مخامخ کولی، خو دې له ما سره د سترګو جنګ شروع کړی و. تر ډېره مو یو بل ته کتل. زموږ د دواړو ترمنځ خاموشي زما د موبایل زنګ ماته کړه. سترګې مې ترې واړولې. د پتلون جیب ته مې لاس کړ. موبایل مې راویست. اوکی مې کړ. یاسر و. ویل یې ناوخته دې کړ، څه خو به نه وي در پېښ شوي؟ نه، اوس درځم. خدای پاماني مې وکړه. موبایل مې بند کړ. هغې ځمکې ته کتل لکه څه چې په سترګو شوي وي. زما زړه کې همدا تاوېدل را تاوېدل چې څنګه ترې د نوم پوښتنه وکړم. د زړه په ویره مې غټه ډبره کېښوده او
ومې ویل ډېر عجیبه خبره ده که نه چې دا څو ورځې سره ګورو او د یو بل په نوم نه یو خبر. نری خندا یې وکړه. بعد یې له سره ټیکری وغورځاوه، بیرته یې په دواړو لاسونو په سر سم کړ. ویې ویل عجبه خو ده. مسک شوم. ومې ویل آیا ستا د نوم پوښتنه کولی شم؟ مسکی شوه. کله نوم ښودلو ډډه وکړم بیا ستا خوښه. ګیلاس یې په نرمو لاسونو کې کلک نیولی و. یوه شېبه غلې شوه، وروسته یې وویل ولوله. زما نوم ولوله دی. د ولولې نوم مې داسې په زړه راننوت لکه د مودو راهیسې چې اورم، او لکه ډېر پخوا راهیسې چې د دې نوم له څښتن سره اشنا یم. زړه کې مې تیر شول څنګه چې الله ښایسته نوراني مخ ورکړی، همداسې یې د ښایسته نوم لورینه هم پرې کړی. ومې ویل اوس پوه شوم چې ښایسته او ښایسته نوم څومره خوند کوي. مسکی شوه. خوله یې بیرته ورټوله کړه، خو نری خندا بیرته بندېدو ته نه پرېښوده. ویې ویل زه اوس پوښتلی شم چې ستا نوم څه دی؟ پرته د ځنډه مې وویل هو بالکل، زه سلمان. که زه اوس هماغه ستا خبره تا ته وکړم نو بیا کومه خبره؟ غاړه یې تازه کړه، لاسونه یې شاته واړول. ما چې د خپل نوم واخیست او تا د نوم له اورېدو نه وروسته ما ته د دې خبرې په اورېدو خوشحاله شوم. ومې ویل مننه چې په نظر دې ښایسته راغلم. هیله کوم د مننې وړ نه ده، ما یوازې ستا پور ادا کړ. د څه پور؟ زما په اند ته لکه چې له حافظې کمزوره یې. زیاته یې تا زما ستاینه وکړه او ما ستا. ومې خندل. خبرې ته مې خوله جوړوله چې د هغوی د کور دروازه را خلاصه شوه. هماغه ماشوم هلک یې تر شا ولاړ و. راغږ یې کړل ولولې غواړي دي. هغه ته یې ځواب ورکړ او لاړ. بیرته یې ما ته مخ کړ. خوشحاله شوم چې سره ومو پیژندل. زه هم که اجازه مو وي زه به لاړه شم، تاسو خو ولیدل چې راغږ یې کړه. نری خندا مې وکړه. ومې ویل هو بالکل، ولې نه، اجازه ده. په نظر مې اجازه ورکړه. هغه لاړه او زه ترې د مغازې پر لور راغلم. د مغازې د دروازې په خلاصولو سره یاسر راغږ کړه. جنابه ډېر وخت دې تېر کړ، خیر خو؟ د موټر سایکل کیلي مې په خپل ځای کې ورکېښوده. ومې ویل یو خو ته د خبرو کوډه یې، ډېرې خبرې مه کوه، یو سګرټ ولګوه. ویې خندل. ښه په زوره یې وخندل او ویې ویل داسې ښکاري لکه چا چې ښه ډېر وهلی. خندا راغله خو ځان مې بې واکه نه کړ. ومې ویل چې هر څه وي تا پورې اړه نه لري. 2 بجې وې. جیمز راغی. ښه راغلاست مو ورته وویل. پر مخامخ چوکۍ راته کېناست. تر څنګ یې ولاړ کارګر ته د یو ګیلاس اوبو وویل. هغه د یخچال نه د اوبو بوتل راواخیست. جیمز ته یې ونیوه. بوتل یې ترې واخیست، په سر یې راواړوه، نیمایي یې کړ، تر مخ میز باندې یې کېښود. غړۍ یې تازه کړه. په انګلیسي یې وویل سلمان زه د 1 هفتې لپاره له هېواده بهر ځم. د کورتۍ کیڼ جیب ته یې لاس وردننه کړ. سپین کاغذ کې پوښل شوي اسناد یې ترې راوایستل. سره یې خلاص کړ. تر نظر یې تیر کړل. ما ته یې ونیول. لاس مې ور اوږد کړ. ما هم په انګلیسي وویل دې کې څه دي؟ اسناد یې ما ته راکړل. بیرته په چوکۍ تکیه شو. کورتۍ یې سره سمه کړه او ویې ویل مخکې مې وویل بهر هېواد ته ځم. غواړم چې زما له تګه وروسته تر زما بیرته راتګه پورې د مغازې مسؤلیت ستا په غاړه کړم. او دا اسناد له ښاغلي سمیت سره د نوي قرارداد په اړه دي. هغوی د 3 شنبې په ورځ نوی مال راوړي. ما هغوی ته ویلي چې زما په نمایندګۍ کې به ورسره ته خبرې اترې وکړې. جیمز ته مې په ځیر کتل. هغې چې خبرې خلاصې کړې ومې ویل آیا زه پوښتلی شم چې کوم هېواد ته مسافر دی؟ مسک شو. یوه شېبه غلی و. وروسته یې وویل کله چې راستون شوم بیا به درته ووایم چې کوم هېواد ته تللی وم. زه هم مسک شوم. ومې ویل سمه ده، ته نور بېغمه اوسه، موږ به دلته کارونه سنبالو. له میز نه یې بیا بوتل ورپورته کړ. نیمایي بوتل اوبه یې هم وڅښلې. اجازه یې واخیسته او لاړ. هغه مې رخصت کړ. بیرته خپل ځای ته راغلم. کمپیوټر لګېدلی و. خپل ایمیل ادرس مې خلاص کړ. کوم برېښنالیک نه تر سترګو کېده. بیرته مې بند کړ. یاسر ته مې وکتل. هغه خپل موبایل کې بوخت و. ومې ویل زه نه پوهېږم د موبایل کې تا داسې څه لیدلي چې ټوله ورځ پکې ګوتې وهي؟ اوږې یې پورته واچولې. موبایل ته مسک شو. په داسې حال کې چې سترګې یې اوس هم موبایل کې وې وویل زه خپله هم نه پوهېږم د موبایل کې څه دي چې زه یې ستا غوندې نږدې ملګري نه لرې کړی یم. په زوره مې وخندل. څه نږدې ملګری دی؟ زه نه، بلکې هماغه موبایل دی کوم چې دی همدا اوس ځان ته نږدې نیولی. خوله یې چینګه کړه.
سر یې وخوراوه. ویې ویل ښایي همداسې وي. دواړو وخندل. له ځایه راپورته شو. موبایل یې د پتلون جیب ته کړ. زما پر لور راغی. ویې ویل نوي مشره که اجازه دې وي زه تر مخکې څلور لارې پورې ځم. ومې خندل. سر مې د هو په بڼه وخوراوه. هغه په داسې حال کې چې له دروازې واته وویل ښایي ناوخته راشم. لاړ ووت. خپل موبایل مې له میزه راواخیست. ساعت ته مې وکتل. شل باندې 2 بجې وې. بېرته مې په میز کېښود. راپورته شوم. د کورتۍ له جیبه مې یو سګرټ راویست. اور مې ورته کړ او بېرته په خپله چوکۍ کېناستم. یو دود مې ترې کش کړ. ترڅنګ پروت ریموټ مې راواخیست. تلویزیون مې چالان کړ. سګرټ مې لاس کې نیولی و او د تلویزیون په ننداره وم چې د دروازې له لورې د غړۍ تازه کولو آواز مې ته غوږ شو. په بیړه مې مخ د دروازې پر لور کړ. سترګې مې په ولولې ولګېدې او تر شوم. وار رانه خطا شو. سګرټ مې ترڅنګ سګرټدانۍ کې ورمات کړ. هغه اوس هم همالته ولاړه وه. له سترګو یې داسې معلومېدل لکه زما په سګرټ څښلو چې په غوسه وي. له ځایه راپورته شوم. خپل ځای کې ودرېدم. مسک شوم او ومې ویل ته او دلته؟ د لږې چوپتیا وروسته یې وویل ولې زما راتګ باندې دلته بندیز لګېدلی؟ نه داسې نه ده. زما مطلب دا نه و. په بیړه یې وپوښتل ښه ووایه ستا مطلب څه و؟ غلی شوم. د هغې تر مخې ودرېدل راته خوب ښکاره شو. ومې ویل هېڅ راځئ را دننه شئ. څنګه مو دلته زړه ښه کړ؟ مخ یې بهر واړوه. بېرته یې ما ته وکتل. داسې معلومېده لکه د چا په انتظار چې وي. ویې ویل هغه مخامخ ځای ته راغلي وو. د خورګانو مې بوټانو ته ضرورت و. ستاسو د مغازې نوم ما د پیزې پر کارتن لوستی و. کله مې چې بهر لوحه وکتله زړه مې وغوښتل چې تاسو سره وګورم او څه د څښلو لپاره هم واخلم. ما یو خبرو ته لکه د ماشوم غوږ نیولی و. د هغې هر یوې خبرې به زما په زړه کې ځان ته بېل ځای نیوه. د خبرو په اورېدو به یې زما د ماضي ټول غمونه رانه هېرېدل او د خوشحالیو دنیا ته به یې وړم. خبرې یې خلاصې کړې. ومې ویل ښه مو وکړل. زه اوس تاسو ته څه کولی شم؟ څه درته واخلم؟ پرته د څه ویلو یې مغازې ته دننه د داخلېدو دروازه خلاصه کړه. ورننوته. ټول شیان یې تر نظر تېر کړل. شاته زه لکه ساتونکی داسې ورپسې روان وم. مخ یې ما ته راواړوه او ویې ویل د اوس لپاره مې یوازې ځان ته جوس پکار دي. مسک شوم. پرته د څه ویلو د یخچال خواته راغلم. یخ جوس مې ترې راواخیست او ور مې کړ. له مغازې راووتو. د دفتر خونې ته راغلو. هماغه ځای کې مخامخ راته کېناسته. له کوم ځایه چې مخکې جیمز پاسېد. جوس یې خولې ته نیولی و. ختم یې کړ. خالي بوتل یې میز باندې د ګلانو ترڅنګ کېښود. له ځایه راپورته شوه. دستکول یې اوږې ته کړ. د یو غټ جوس غوښتنه یې وکړ. په منډه لاړم. را مې وړ. دستکول ته یې لاس کړ. پیسې یې ترې راواخیستې او مخامخ یې ما ته ونیولې. غلی ودرېدم. لاس مې ور اوږد نه کړ. ویې ویل ستاسې پیسې؟ سترګې مې ورخښې کړې او ومې ویل د پیزې پیسې مې ځکه درنه وانخیستې چې هغه مو لومړي ځل لندن کې لیدل وو او د جوس پیسې ځکه درڅخه نشم اخیستی چې مغازه کې مو لومړی ځل لیدل دي. لاس یې بېرته ورټول کړ. مسکی شوه. ویې ویل بل ځای کې به د پیسو د نه اخیستلو لپاره کومه پلمه جوړوي؟ ومې خندل. نه داسې نه ده. پلمې نه جوړوم. ښه نو بیا دا پیسې در واخله. مسک شوم. که دومره در باندې زیاتې وي بیا یې لږې ډېرې کړه او ما ته یې راکړه. معناداره خندا یې وکړه. مخامخ سپین غاښونه یې ښکاره شو. ویې ویل دومره پیسې خو نه لرم. بیا نو دا هم خپل دستکول کې واچوه. شاته سړک ته یې وکتل او تره شوه. ویې ویل زه باید لاړه شم. هغوی راووتل. د تللو په اورېدو مې طبیعت ګډ وډ شو. یوه شېبه غلی شوم. زړه کې مې همدا تېرېدل چې څنګه ترې نمبر وغواړم. غړۍ مې تازه کړه. ومې ویل که د موبایل خبره مې خوله کې ونښته. په بیړه یې وپوښتل تاسو موبایل یاد کړ؟ نه. دستکول یې پر میز کېښود. په کاغذ یې څه ولیکل. بېرته یې دستکول اوږې ته کړ. په داسې حال کې چې له دروازې وتله وویل په میز مې درته د موبایل شمېره ایښې. بیا راته میس کال پرې وکړه چې ستا شماره هم له ځانه سره کړه. مسک شوم. په بیړه له چوکۍ راپورته شوم. د میز نه مې کاغذ راواخیست. د نمبر او نښې ساتلو لپاره مې د پتلون جیب ماښام ته لږ وخت پاتې و چې د یاسر د موبایل زنګ وشرنګ. جیب ته یې لاس کړ او د راویستلو سره سم یې اوکی کړ.
زما سترګې هغه کړې، خبرې یې وکړې، باندې کړ، ومې ویل څوک و؟ موبایل یې جیب ته کړ، لاسونه یې یو بل کې ورکړل، ویې ویل ریحان. څه یې ویل؟ خپلې چوکۍ ته لاړ او کېناست. غوښتل یې موږ یې د شپې میلمانه شو، د افغانستان ټول ملګري یې نن میلمانه کړي. تا ورته څه وویل؟ ومې ویل موږ هم درسو. مسک شو. ښه دی چې ریحان موږ کې شته، ګنې موږ ملګري خو د یو بل د پوښتنې نه یو. بالکل. 8 بجې شوې. د شپې کارکوونکي راغلل. ډیوډ ته چې د شپې لخوا زما دنده ترسره کوله، د مغازې مسؤلیت مې ور وسپاره. کورتۍ مې پر ځان کړه. یاسر هم ځان غټ جامپر کې نغاړلی و. بهر راووتو. واوره شروع وه. ټکسۍ ته مې لاس ورکړ، راغله. ور وختو. یاسر د ریحان د کور پته ورکړه. د لږ مزل وروسته ترې ښکته شو. یاسر یې د کور د دروازې تڼۍ کېکاږله. ریحان راووت. د روغبړه وروسته یې کور ته د ننوتلو وویل. ننوتو. نور ډېر ملګري هم راغلي وو. هغه اجازه واخیسته، پخلنځي ته لاړ. یاسر ته مې اشاره وکړه چې کار کې مرسته ورسره وکړي. له ځایه پورته شو او ورپسې ورغی. زه، یاسر او ریحان له افغانستانه یو ځای قاچاقي راغلي وو. زموږ سره ډېر نور ملګري هم وو، خو هغوی خواران څه اوبو یوړل، څه پولیسو وویشتل او څه په ځنګلونو کې د ځناورو د خوراک شو. په وخت ووت. یاسر او ریحان دواړه راغلل، زما ترڅنګ کېناستل. مخامخ نور ملګري هم ناست وو، څه مو له مخکې پیژندل او څه مو بیا همدلته وپیژندل. له هغوی سره مو ډېرې ټوکې ټکالې وکړې. ښه ساعت مو سره تېر شو. ریحان له ځایه پورته شو او لاړ. د لږ ځنډ وروسته راغی. د ډوډۍ یې وویل چې تیاره ده. ټول له خپله ځایه پورته شو. په یوه خونه کې دسترخوان له مخکې غوړولی و. همالته ورغلو او ډوډۍ مو وخوړه. څه ملګري لاړل او څه پاتې شو. د ډېر ګپ شپ لګولو وروسته موږ هم ترې اجازه واخیسته او د خپل کور پر لور راغلو.